پرون ما نه چا پوښتنه کړې وای موږ دلته حرم کې دوی ویتر 2 رکعاته یورې کوي بیا سلام ګرځي دریم ته بیا نو څنګه وکړو ما ورته ویل ورپسې کوئ ولې امت مسلمه مونږ اتحاد و وحدت ته نه رالټو دغه لمونځ چې په حرم کې 2 رکعاته ویتر یو وارې کېږي یو بیا دا رسول الله کړي که نه دي کړي که ته وایې نه دي کړي زه دومره متعصب حنفي نه یم والله العظیم دا په بخاري کې ستا ده دغه چې دوی کوي دا د دوی مذهب د په دې دوی دلایل لري نو زه ورته وایم چې مه یې پسې کوئ لاړ سئ ترې نه کلا وحاشا زه د امت مسلمه اتحاد او چې دا ونه کم طالبانو ما چې کوم انور شاه کشمیري صاحب لیکلي دي مخالف بالپرو پسې بالکل مطلقاً جمع جایز د هغه کې فیض الباري کې بحث ورباندې کړی ده علامه مفتی سیف الله خالد رحماني وایي څومره لوی شرم به چې سړی داسې وایي چې مخالف بالفرو پسې مثلا شافعي موږ سره په فرو کې مخالف ته مونځ مه پسې کوه که نن امام شافعي رحمه الله ژوندی وی او هغه طالبانو امام شافعي صاحب په دغه جومات کې امامت مونږ ته کړی وی طالبانو دغسې مونځ یې کولی چې نن یې دا نور کوي کو مو پسې که مو نه پسې کو رښتیا وایي کو مو پسې که نه مو پسې کو چې هغه نسته ولې امت مسلمه اختلاف دغه کوئ نن امت مسلمه چاته ضرورت لري خپل کې دلته د حنفیت غوندې مونځ کوئ خو چې داسې جي ته لاړلی اوس بله ورځ کوم علما چې راغلي امامت یو 2 وارې ما ورته وکړو دوی د بل مذهب والول ما پسې خپل مونځ کو خپل طبیعت باندې نو دا خو باید طالبانو امت مسلمه اتحاد ته ضرورت لري سخت ضرورت ورته لري امت مه ټوټه کوئ